د پکتیکا ولس اسحاق ګیلاني د انګریزانو او پنجاب په اشاره د پښتنو سپکاوی کوي. سلام، وختون په خیر، راته ستړي مه د دې مطلب تر شریکه کېدو مخکې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تېره ورځ اسحاق ګیلاني پکتیکا ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې منظور پښتون نوې جګړه پیلوي. نوموړي د منظور پښتون پر سره خولۍ هم نیوکې کړي دي او ویلي دي چې دا د هندوانو خولۍ ده، باید پر سر نشي. هغه دا هم ویلي هغه کسان چې د منظور پښتون سره خولۍ پر سر وي باید پښې ورماتې سي. خو د پکتیکا ولسي وګړو د اسحاق ګیلاني دا څرګندولې په کلکه غندلې او ویلي دي چې ګیلاني دې له ټولو پښتنو بخښنه وغواړي ځکه هغه د پښتنو یو سمبول ته سپکاوی کړی. د پکتیکا یو قومي مشر محبوب شاه وایي چې ګیلاني په پښتني کلتور سره اشنا نه دی او د هغه څرګندونې د کرکې ډکې دي. نوموړی وایي چې د پکتیکا ولس پیر اسحاق ګیلاني ته د یو افغان په صفت نه بلکې د انګریز او پنجاب د یو اجنټ په صفت ګوري او هیڅ کله د پکتیا د ولس استازیتوب نشي کولی. منظور پښتون چې په سیمه کې د پښتنو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره راپورته شوی دی په ټولو پښتنو کې زیات محبوبیت لري او نوموړي ته د عدم تشدد د یو سرلاري په توګه کتل کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د منظور پښتون په مشرۍ رامنځته شوی په خپلو سیمو کې د پنجابي ترهګرو پوځ لخوا د روانو ظلمونو د ختمولو غوښتنه کوي او د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو لپاره سوله ییز او عدم تشدد مبارزه کوي. پاکستاني ریاست د پښتون ژغورنې غورځنګ له فعالیتونو څخه ډاریږي او نه غواړي چې پښتانه دې د آرام او هوسا ژوند څخه برخمن سي. نو په همدې اساس د پی ټی ایم پر وړاندې له تشدد څخه کار اخلي او په نورو سیمو کې د خپلو استخباراتي اجنټونو په مټ د پی ټی ایم پر ضد تبلیغات کوي. دا مطالب مو همدومره وه. تاسې هم د اسحاق ګیلاني په اړه خپل نظرونه راته شریک کړئ چې ګیلاني ولې د منظور پښتون په اړه داسې ویلي دي. ضرور مو خپل نظرونه راته شریک کړئ او ګیلاني د کوم ځای دی چې خپل سر یې په منظور پښتون پورې خبرې کړي دي. کوم مطالب خوښ شوي وي ضرور یې لایک کړئ او د دغسې ښکلو او تازه معلومات لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بل مطالب تاسې ټول ته ښه وخت. خدای په امان.